بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د نن ورځ د درس موضوع ګان چارت باندې په دغه ګان چارت باندې چې کوم سیټینګ په ګان چارت کې واقع کیږي هغه شیان باید دلته موږ تاسې سیټ کړو. تاسو ورته ګورئ موږ په دغه ګان چارت باندې رایټ کلیک کړو، دغه ځای نه راځو ورته وایي چې بار. تاسو دغه قسمتو کې وګورئ مختلف بارونه دي، دلته وینئ چې مختلف بارونه دي او دا بارونه ټول مطابق د پروژې د ضرورت په اساس باندې د پروژې لپاره اډ کیږي. په دغه قسمت کې ورته ګورئ چې ډسپلی په نامه باندې شته دي. د ډسپلی نه لاندې ټول دلته سلیکټ کیږي او هغه د سلیکټ نه وځي. دا په دې معنا باندې که دا سلیکټ وي دا معنا چې په پروژه کې که چېرته دو بار ته موږ کوم فعالیت معرفي کړی وي همغه فعالیت دا بار ځان ته اخلي. که چېرته د سلیکټ نه وباسو او موږ بیا هغه بار معرفي کړو دغه فعالیت دپاره اما هلته انتخاب شوی نه وي، بیا که چېرته موږ خپل هغه فعالیت هم چې هغه بار معرفي کړی هغه موږ ته د صفحې په مخ باندې نه ښیي. موږ تاسو ګورئ دلته ډسپلی نه وروسته نیم دی، نامونه د بارو دي، مختلف نامونه دي او د هر نوم یې جدا جدا ځان ته خپله معنا لري. د مثال په توګه باندې که موږ دلته ګوره ورته وګورو پرایمري بیس لاین، دا پرایمري بیس لاین په کوم وخت کې موږ تاسې د یو فعالیت دپاره معرفي کوو، کله چې هغه فعالیت موږ هغه سکیجول چې کله موږ جوړوو بیا هغه بیس لاین ته اچوو، بیس لاین کې چې هغه معرفي کوو بیا دا نوع فعالیت ورته معرفي کوو چې د خپله بار لاندې بیا یو بل بار راځي وي چې دغه فعالیت په دغه ځای کې بیس لاین یې په دو تاریخ شروع شوی دی، اکچوالي چې په هر تاریخ شروع شوی وي هغه بیا همالته موږ ته ښیي. په عین شکل زه ګورم اکچوال بار چې دی، اکچوال بار په دغه ځای کې موږ اکچوال بار ټیک مارک کړی دی. دغه قسمت ته وګورئ اکچوال بار دلته موږ ته ښکاري چې دا اکچوال بار ښیي. که چېرته موږ د اکچوال بار د دو ځای نه اوس د ټیک مارک نه وباسو ورته وایي چې موږ ته یې په مه راښیه، ګورئ هلته په ځای کې اکچوال بار په کلي توګه باندې د منځه ولاړه. موږ څو موضوعات بیا هم ډېره جدي موضوع دا ده چې هر بار چې تاسې هر فعالیت ته چې تاسې هغه بار معرفي کوئ هغه باید ټیک مارک کړئ تر څو پورې په صفحې په مخ باندې ښکاره شي. دغه نه وروسته دلته راځو ټایم سکیل ته. ټایم سکیل عین شی دی لکه موږ تاسو چې هر بار ته یو ټایم سکیل معرفي کوو په دو ځای کې نظر همغو بار ته نظر ضرورت دی خپل ټایم سکیلونه هم معرفي کیږي. یوزر سټارټ چې دی یوزر سټارټ ډیټ چې دی دا بعضې وختو کې چې موږ تاسې یو سکیجول هغه جوړوو نوی بار جوړوو دغه بار نوي بار دپاره موږ ټایم ورته ورکوو ځکه دا د یوزر دپاره استفاده شوی دی، ستندرد په سکیجول کې موجود نه دی. کله چې موږ تاسو جوړوو بیا په دو ځای کې تاریخ د شیان ورته درج کوو چې سټارټ تاریخ یې کوم تاریخ نیسو او فینش یې په کوم تاریخ باندې نیسو. په فلټر کې هم دلته موږ ته ښکاري وي چې دغه نوع فعالیت کوم نوع فلټر یې ځان ته اخیستی، لیول آف ایفورټ دی یا لیول آف نارمل دی او په هر رقم شي دو ځای نه کیږي. په دغه قسمت کې پریویو ښکاري کوي اینجا ښایي موږ تاسو ته چې بار د موږ تاسې کوم نوع شکل یې ځان ته غوره کړی دی او دا بارونه دغه پریویو د شکلونه چې دا خپله موږ کولی شو چې ایډیټ یې کړو. یو بار درې قسمتونه جوړ شوی دی، یو قسمت سټارټ دی، یو قسمت وسطي قسمت دی، بل قسمت فینش دی. د دغه درې قسمتونه یو بار جوړیږي. د مثال په توګه باندې که موږ راشو دغه اکچوال بار ته دلته کلیک پرې وکړو اکچوال بار سلیکټ کړو او دا درې قسمته ټول دغه اکچوال بار ته معرفي کړو نو راځو په دغه قسمت کې شیپ ته. په شیپ کې دلته دغه د سټارټ قسمت دی. د سټارټ قسمت کې ورته وایي چې مثلا سټارټ د موږ په دغه شکل باندې د لوزیک شکل باندې ونیسه او راځو رنګ ته یې ورته وایي چې رنګ ته یې دو تغییر ورکړه، مثلا دا رنګ سور رنګ ورته ورکړه. سور رنګ چې ورته ورکوئ اوکې ورته وایه دو سور رنګ واخیسته سټارټ ته یې. فینش ته یې راځو ورته وایي چې فینش یې مثلا په دا مثلثي شکل باندې ونیسه. رنګ ته یې راځو رنګ ته ورته وایي چې مثلا رنګ یې هم زرغون کړئ، بېرته ورته وایي چې اوکې. کله چې اوکې ورته وویلې دغه ځای نه چې موږ تاسې اپلای ورته کړو تاسې ورته وګورئ دغه شکل ته چې موږ په اکچوال بار کې دا کار وکړه. اکچوال بار چې ایډیټ شول اکچوال بار کې په همغه رقم څه چې موږ ایډیټ کړي مطابق د همغه ایډیټ دلته ځای په ځای کېږي. دغه نه وروسته راځو قسمه پټرن ته. پټرن کې ورته ګورئ نسې پټرن کې موږ نوع دی دغه بار ورته معرفي کوو کوم نوع بار وي، مثلا ورته وایي چې دغه نوع بار وي. په دو نوع بار کې بیا هم همغه شکلونه کې تغییر ورته ورکوئ تغییر ورکولی شئ او رنګ عمومي رنګ ته هم دو ځای نه تاسو کولی شئ د کالر د رنګ نه عمومي رنګ ته هم تغییر ورکړئ، مثلا په ژیړ رنګ باندې ونیسئ
ورته وی چې اوکې بیا ورته چې اپلای ګورې ورته چې دغه رنګ په دغه رنګ سره ونیول شو په زیړ رنګ سره اما پټرن یې دغه ځای نه واخیسته نمونه یې دغه ځای نه اخیست اوس مثلا موږ پټرن ته بل تغییر ورکړو ورته وایي چې پټرن مثلا په دغه شکل سره ونیسئ بیا چې اپلای ورته وي ګورئ ته چون رنګ زیړ دی داسې درسته دلته په شاید ښکاره نه شي رنګ یې مثلا شین کړو اوکې به ورته وي ګورئ نه صاحبانو شکل په دغه شکل سره یې تغییر وکړ په دغه شکل سره ګورئ ورته پټرن تغییر وکړ په دې ځای کې که تاسو ورته متوجه وایه دلته چې موږ دغه شکل دلته انتخاب کړی دی په مابین کې یوه خالیګاه ده چې دا خالیګاه موږ په راتلونکو درسو کې بیا هغه تشریح کوو چې څه معنا لري دا خالیګاه دا وشول نه صاحب اول بخش دی بار راځو بار سیټینګ ته په بار سیټینګ دلته موږ تاسو ورته ګورو موږ ته ویلي دي چې اول قسمت کې په نامه د ګروپینګ باند سیټینګ دی ګروپینګ باند سیټینګ کې څه شی کړي که موږ چیرته شو بار وین کولپس دا انتخاب کړو کله چې موږ پروژه کولپس کوو یا خپل یو دبلیو بی اس کولپس کوو د بار ورڅخه ښیي کولپس یعنې څه معنا کولپس ګورئ نه صاحبانو تاسې دغه قسمت ته وګورئ د ډیزاین انجینرینګ ته دلته څومره فعالیتونه لري څو فعالیت پکې موجود دي که چیرته موږ دا کولپس کړو په دغه منفي علامه باندې یو کلیک کړو کله چې کلیک وکړو دغه فعالیتونه یې ټول جمع کړ ټول یې کولپس کړو بیا مثلا راځو دغه قسمت ته دا ورته وایي چې کولپس ګوره ورته ټول موږ ته ټول کولپس شو اوس راځو مثلا بیرته دغه بار ته په بار باندې رایټ کلیک کړو دوه ځله ورته راویلو ورته وایي چې بار سیټینګ ته چې راغلو نه صاحبانو ګورئ مثلا موږ ورته وایي چې دغه اکچوال ورک چې دی د اکچوال ورک چې دی دا چې کله موږ کولپس کړو باید دغه بار هم ورڅخه ښکاره شي اما تاسو په دغه قسمت کې وګورئ انجینر صاحب دغه قسمت کې اوس دلته موږ تاسو هیڅ هغه نه بار نه لرو فقط یو تور بار سمري بار لرو بس اما شین رنګ بار تر اوسه پورې موږ ته نه دی ښودل شوی خو که چیرته موږ ورته چې شو وین کولپس دلته چې کلیک ورته وکړو کې ورته هغه ورته وي سلیکټ یې کړو او بیا ورته وي چې اپلای کله چې اپلای کړل ګورئ انجینر صاحب دغه بار یې همدغه شکل سره دلته موږ ته دا بار هم ورڅخه ښیي اما که چیرته دوی ته ورته وي چې ما یې ښکاروه ټیک مارک نه لرې کوو اپلای ورته وي ګورئ هغه بار د هغو ځای نه لرې شو په ټولو بخشو کې په همدغه شکل سره منځته راځي بل قسمت کې دوی ځای کې ښودلي شو بار فار ګروپینګ باند وي هم دغه شکل هم دغه سمري ښکاره کړه او هم دغه بار ورڅخه ښکاره کړه دلته چې کلیک پرې وکړئ په دغه قسمت باندې دلته بیا ورته ووایي چې اپلای کله چې اپلای ورته ګوره هم هغه بار ټول تکمیل په هغو ځای پورې ښکاره شو هم سمري بار ټول تکمیل دلته ښکاري دغه قسمت ته وګورئ په دغه قسمت کې دا ټول ښکاري دلته د تکمیل هلته ښودل کېږي د هغو ځای نه وروسته راځو دلته د کلنډر نو ورک ټایم ته د کلنډر نو ورک ټایم څه شی دی انجینر صاحب کله ګورئ دغه بار وینئ په دغه قسمت کې دا بار دلته یوه ماتې لري دا کله چې فعالیتونه اډ کړئ بیا دا په دو شکل سره ورته سلیکټ کړئ په هغو ورځو کې چې رخصتي وي په پروژه کې دغه پروژه رخصتي قسمت داسې نری ښکاري وي په داخل د بار کې یعنې په دغه ورځ باندې دلته رخصتي راغلی ده او تاسو ته ښایي چې دغه ورځ په دې ځای کې رخصتي ده مثلا ورته وي چې ګورئ دغه قسمت ته ګورئ انجینر صاحبانو که موږ دا چیرته د هغه نه وباسو اکټیف نه یې وباسو لرې کړو د دوی خپل شکل پوره تکمیل خپل شکل واخیسته اما که چیرته ورته وي چې دا رخصتۍ د بیا ماته راښکاره کړه په دې باندې ټیک مارک ورته کړی دا ټیک مارک هم چې ورته وکړه بېرته هغه په موږ خالیګاه په دغه قسمت کې ورته ګورئ خالیګاه رامنځته شوې ده نو دا په دو خاطر باندې چې دا بارونه موږ ترتیب کړو منظم کړو د دو شکل نه کار کې اخیستل کېږي د هغو نه وروسته انجینر صاحبانو د بار لیبل دی بار لیبل څه شی دی تاسو ورته وګورئ انجینر صاحبانو په دغه قسمت کې مثلا اکټیویټي هم لیکلې ده لیکلي دي چې سبمیټ فاونډیشن پرمیټ ډراونګ که نه دا په دغه قسمت کې هم دلته ګورو راغلی دی په دغه قسمت کې هم دلته دغه دوی ته ورته وایي چې بار لیبل ورته ویل کېږي دا بار لیبلونه انجینر صاحبانو موږ کولی شو ځایو ته یې تغییر ورکړو یا نوی بار ورته ولیکو بل د ځانه بل شی ورته اضافه کړو دا یې دوه قسمت کې دلته تغییرات ورکوي کله که موږ غواړو چې اوس دلته یو تغییرات راوړو مثلا راغلو دو ځای ته
ورته پوزیشن اول به ورته پوزیشن به ورته اډ کړي دا پوزیشن اډ شو دلته څو بخش دي ګوره دلته رایټ ورته لیکلي دي دا چې په رایټ کې راغلي که دا موږ مثلا ورته ولیکو چې سنټر په مرکز کې ولیکه څه شی په مرکز کې ولیکئ دغه ځای نه ورته انتخابوي چې اکټیویټي آی ډي ولیکه اکټیویټي لیولونه ولیکه یا نوم د پروژې ولیکه مثلا ورته وي اکټیویټي نیم اکټیویټي نیم هم چې ورته وویلې دغه بار البته ګوره هغه بار باندې دغه شیان لیکي چې موږ تاسې سلیکټ کړي وي په ټولو بارو باندې نه وي فقط په هغه سلیکټ شوي بار باندې هماغه شی لیکل کېږي دلته چې ورته وویلې اپلای ورته وویلې اپلای چې ورته وویلې اوکې ورته وویلې اوس ډیزاین انجینرۍ کې دی دلته په دې باندې کلیک کړو ګورئ دغه قسمت په دغه قسمت په دغه سر باندې دغه فعالیتو لیکل کېږي یا مثلا راځو دغه فعالیت ته ولیکو مثلا په دغه رایټ کلیک ورته کړو بار ته ورځو په بار لیبل ته بار لیبل کې مرکز ورته راځو که اټکوي مثلا چې اټکل موقعیت ورته تثبیت کوو موقعیت چې تثبیت کوم مثلا ورته وي چې ټاپ سنټر په ټاپ سنټر کې دا شی څه شی ولیکه څه شی لیبل راوله مثلا ورته وي چې اکټیویټي آی ډي ته راوله اکټیویټي آی ډي ورته وویلې اپلای ورته ویلې اپلای چې ورته ویلې اوکې ورته وي ګوره په ټولو بارو باندې په سر باندې دلته څه شی لیکل شوي دي هماغه اکټیویټي آی ډي لیکل شوې ده